نه مې په خپل کرپشن کاو 1 روپۍ الله سره مې وعده کړې وه نه مې کمیشن اغسته نه مې څوک پرېښودل ته وګورې چې باچا خان تحریک چلاو یو ډېر لوی طاقت خلاف یې چلاو نو خلکو به دا پیغورونه ورکول چې دی د غر سره سر جنګوي او دا سر به مات شي باچا خان نن هم ژوندی دی نوم یې تحریک هم ژوندی دی او انشاءالله تعالی چې تر څو پښتون یو بچی موجود دی نو باچا خان سوچ او فکر چې دا به ژوندی هغه وخت کې د 15 کالو هغه پنډونه او زما د 4 کالو پنډونه محدود هغه 4 کالو کارونه خلکو ته مخې ته تر اوسه پورې پراته دي ښکاري که دا لارې کوڅې د سرو زرو جوړې کړو او دا سکولونه مو ډېر ښکلي جوړ کړو خو چې دلته د چا عزت محفوظ نه وي د دې خپل علاقې والدینو ته به دا یو اپیل وکړم چې په خپلو بچو باندې نظر وساتي چې د دې دهشتګردۍ نه د دې آیسو نه د دې نشو نه دې غلطو خلکو سره ناستو پاسو نه کم از کم خپل بچي دا موږ محفوظ وساتو شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې ډېر بخونکی او مهربانه دی ډېرو قدرمندو لیدونکو او خوږو اورېدونکو ستاسو ملګری حمزوي یوسفزی یمه د تیر په څېر یو وارې بیا زمونږ او زمونږ ټول ټیم دغه هڅه کوي چې د پښتونخوا وطن هغه ټول خلک چې څوک د کام دپاره د وطن دپاره د ادب دپاره د سیاست دپاره یا په مختلف فیلډونو کې هلې ځلې کوي د انسانانو د خیر دپاره د پښتنو د خیر دپاره د خپلې سیمې د خپل علاقې د خپل وطن د ودې دپاره کار کوي مونږ دغه هڅه وي دغه کوشش وي چې وخت په وخت دغه لویو خلکو سره دغه د وطن مینو خلکو سره لاړ شو د هغوی فکر د هغوی کار او زیار باندې د هغوی سره خبرې اترې وکړو او د هغوی فکر تاسو سره شریک کړو نن هم ډیره د خوشبختۍ موقع ده چې مونږه د صوابۍ ضلعې د تحصیل رزړ منتخب میر یا ناظم صاحب ډیر محترم ډیر قدرمند غلام حقانی صاحب سره ناست یو د هغوی په دفتر کې ناست یو د ډیر محترم قدرمند حقانی صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه کوو چې وخت مو راله راکړ او دلته کې مونږ راغلو تاسو سره کېناستو ډیره زیاته مهرباني زه خو ستاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم تاسو دلته په راتګ باندې په خیرالي وایم ستاسو ډیره زیاته شکریا او ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه کوو که خبرې اترې پیل به د دغه نه وکړو چې په صوابۍ کې تاسو سیاست کوئ د صوابۍ په کلو علاقو کې ګرځئ د ټولو لومړی پوښتنه به زما دغه وي چې کومه په دغه نږدو ورځو کې مونږ ته مخته راغلې ده چې صوابۍ یو ویل ډیولپ ضلع ده دلته کې د سیاسي ګوندونو د مشرانو د وینا تر مخه دلته ډېر زیات ترقیاتي کارونه شوي دي دلته ډېرې هلې ځلې شوي دي او د 13 او 10 کالو په مقابله کې په دغه 10 یا 15 کاله کې یا 9 کاله کې ډېر زیات کارونه شوي دي خو که موږ دغې سره وګورو نو هم ستاسو په دې تحصیل کې داسې یو 2-4 کلي دي چې د شیردره یا پرملو یا دغه خوا او شا کې دغلته کې دغه انسانان د بنیادي سهولت د څښلو د اوبو نه محرومه دي د دې علتونه یا وجې څه ګڼئ چې دا داسې دي په صوابۍ کې او ستاسو د هغې په حواله سره ستاسو څه هلې ځلې دي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی تا ډېر اهم سوال وکړو د بنیادي د انساني حقوق د انساني ژوند سره دا تعلق ساتي او دا کم ځایونه چې تا نشاندهي وکړله نارنجي یونیون کونسل پرمولي یونیون کونسل شیرداره کلی دی ویلج کونسل دی دا بنیادي غریزې علاقې دي او دغلته د اوبو هغه سطحه چې دا هغه ډېره زیاته لاندې ده کم وخت کې چې دلته 4-5 کاله مخکې پبلک هیلث یا زمونږ ډسټرکټ ګورنمنټ یا زمونږ تحصیل ګورنمنټ چې هلته کم بورونه کړي هغه اوبه چې دي د هغې سطحې نه کښته تللي دي هلته ډېر مشکلات جوړ دي بلو ورځو موږ دلته کې پبلک هیلث ایکسچینج صاحب راغلی او زموږ سره ډېر تفصیلي میټینګ په دغه خبرو باندې وشو هغې کې پر نارنجي یونیون کونسل کې زموږ یو ټیبل چې و هغې کې څه ټیکنیکل مسله وه هغه خو فوري طور ایکسچینج صاحب شکریه هم ادا کوو د پبلک هیلث چې هغه مسله یې حل کړه او یو ټیبل چالو شو دویم چې دی د هغې د اوبو سطحه ډېره زیاته کښته تللې ده هغه بور چې دا پیل دی د هغې دپاره هغې چې کوم پروپوزل لیږلی او هغې انشاءالله اپروول راغلی دی هلته به کم از کم په 80 لاک روپۍ بل د اوبو ټیبل کېږي
هم سیستم ته موجود دی، پیپونو سپلایرز موجود دی، خو یو نوی ټیبل نوی بور بال تکي هغه اپروول شوی دی. باقي شرداره شو نو په شرداره کې هم دغه صورتحال دی. هم غریزه علاقه را ولته چې کوم بورونه دي یا هند پمپ دی هغه ناس ته یو جمعات کې کوی دی پاره کوی باندې دنیا خلکو چې کوم جمعات ته نږدې کورونه دي هر سړي به ځان له پمپ لګولې دي. هغه وبم د سکون اوس وتی دي خړې شوی دي ځکه چې ډېر زیات فریشر دی په او ډېر زیات زور دی په مونږه هغه باندې میکسن سیف سره مونږه میټینګ وشو پبلک هیلث سره هغه کې هم مونږه الته کې هغه مله یو اپروول لا کده یو غټ ټیبل بورډ لپاره ان شاء الله تعالی هغه هم د جون کې وشي. فوري تور الته چې کومه بنیادی د وبو مسله ونه مونږه د خپل ټیمه له طرفه الته مونږ خپل د وبو ټینکر لګلې دي. هغه دروازه الته کې زمونږه سابقه چیرمن دی دغه په ځای کې ټیبل دی د شردارین رابار دی خپل راپور دی الته وبو ساتل لګ ټیک ته الته نه ډکی کاغه د سار نه تر ماخامه پورې هغه کو څومره د خلکو ضرورت نه پورا نه هغه ټینکر ټریکټر مونږ ته پاخو درولې دي. زموږ ډرایور ته واپس راځي الته چې کوم دی هغه وبوړي د مخکې پرایویټ یو ټینکر والو هغه د خلکو نه 2.5 روپے 3 روپے غستې چې مونږه ذمہواری و مونږ الته چې کوم دی دغه جرګرا غلو د میرالي کلی دلته دغه کونسلران منتخب راغلیو چیرمن صاحب راغلیو نه هغه اوس مونږ الته کې خپل دغه لګلې دی د وبو ټینکر او هغه وبو د ورځې څومره خلکو ضرورت ته هغه ته پوره کوي. ډیره زیاته مننه کوم کومنګ وګورو د کله نه چې تاسو په واک کې اختیار کې راغلی یې په تحصیل کې نو دلته کې تاسو صدا سه نوی پروجیکټونه یا سنوي دغه تاسو وکړل چې هغه د تاسو نه مخکې نو شوی یا تاسو ډیر زیات ضرورت غواړئ په ټول تحصیل کې. د پروجیکټ حواله سره خبردا وم چې په خال منګه چې په کم 14 مارچ باندې حل فغسته وي نو تر اوسه پورې خلامون ته 1 روپے ریلیز نه شوی فند نشته. مونږ چې لوکل سطح باندې زمون کوم لوکل فند دی او هغه باندې موږ څومره خلکو ته سہولتونه ورکول شو هغه کته ته ما د وبو دا وې که د صفایي می وې یا د ماش سپریش ولا یا د سپو دوايانې شولې نو په خالو مونږه دغه ضرورتونه دي چې هغه د خلکو پوره کولی شو. باقی که دلته کې زمونږ د مردان ثوابه روډ باندې کار کیږي نو روزانه دلته ایشوي روډ مات شوی دی او کار رفتار چې د سلو دی دلته کې ډیر زیات خلکو ته دوړي او ډیر زیات اغي مونږه ټیکدار عمر غوښته او دغه انجینیر مونږ راغوښته نو اغي د وبو سپلای او با چول چې چړکاو چې واغ ډیر کو مونږ خپل ټینکر لګلې نو مونږ چې وسال تر وبو مسله جوړم خپل ټینکر ته لګلې نو د روډ حواله سره ډیر لوی جرګه ډیر خلک راغلو بیا مونږ اغي سره خبرو کړ چې دا تارکول لګراته زورو کا داغه نه علاوه موږ دلته کې ټول ډپارټمنټس د تحصیل په سطح چي دي چې دا مخ کې میونسپل کمیټي وا بیا تحصیل ټیمش ولا چې دغه نوې 2019 اکټ کې امندمنت چې کوم 13 کې وشو نو هغه 13 امندمنت 19 کې دی په کې چینج راوسته چې د تحصیل ګورنمنت کو دلته چې کوم نه ټول ډپارټمنټ چې کوم نه هغه 14 ډپارټمنټ تقریبا هغه زموږه د تحصیل چیرمن انډر دی هي سره په شریکه کار کو نو موږ غي سره میټینګونه کړی دي چې ایجوکیشن او ټول ډپارټمنټ پکې ازیرو هغه سره موږ د خپل ډپارټمنټ هر ډپارټمنټ په باره کې بریفینګ راکو چې هغه د مسالې وي یا موږ هغه تسویل غوښتل هغه موږ وکړل او هغه ته موږ یې په شریکه ان شاء الله تعالی ټول ډپارټمنټ که زموږ ډي اس پی صاحب دی که زموږ اسسټنټ کمشنر دی که زموږ تحصیلدار دی که ایجوکیشن میل فیمیل دی پبلک هیلث ایریګیشن د سمر چي دي دلته ان شاء الله تعالی د دې رزړو آبادی د په شریکه کو او موږ به کار تاسو نه غواړو که موږ به عوامي خلک یو موږ اخو عوامو منتخب کړی موږ له وټونه را کړی دي موږ به خلک کارونه غواړي دا غیبه زموږ سو امیدونه نو موږ به تاسو نه کار اخلو نو دا په شریکه چلو او دا رزلټ چې دا به آبادو. ډیره زیاته مننه کوم تاسو په دغه خپل خبرو کې وې چې چونکه تاسو د یو داسې سیاسي ګوند سره تعلق ساتئ چې هغه په صوبه کې د واکمن حکومت مخالف ګوند دی تاسو تعلق یا تاسو د پروجیکټ خبره وکړه یا د فند خبره وکړه
تاسو د ایزه تحصیل میر د ضلع سره او بیا د صوبې سره یا دغه ذمہ دار او چې کوم تاسو سره خلک دي د هغوی سره تاسو تعلق څنګه دی؟ مطلب تاسو په پنډونو کې یا د نورو حوالو سره څه داسې ستونزې خو نشته؟ نو موږ به کوشش کوو چې هغه ټسل طرف ته چې اثر لا نور شو کو هغه اداري دي او هغه سیاسي خلک ته دغه چې خلک کوم پیګانې منتخب کړي دي نو د علاقې د خدمت لپاره خلکو ووټ ورکړي چې زموږ خدمت ته وشي. صحیح. کوم موږ له خلکو ووټ راکړي دي موږ منتخب کړي د خپل د دې علاقې د کار او د مشکلاتو اسانېدو کمیدو لپاره راکړي دي. موږ د طرفه به ان شاء الله تعالی داسې اس اقدام نه داسې خبره بني چې موږ چا سره ټسل والو. دغه کې سیاست کو نه به موږ د الیکشن په وخت کې کو د سرکاري فندونو نه او د سرکاري روټین علاوه به کو چا سره باغ سیاسي بغض نه ساتو سیاسي بدله بل چانه نه لو ځکه چې د عوامو کوم امیدونه دي چې هغه موږ په طریقې سره ادا کو. باقي زمونږ ټریننګ مو شي ورس د چیرمنانو شورو د نن درې مرز ده 50 تحصیلونه کیږي هغه کوم سیکټری صاحب راغې لوکل ګورنمنت هغه پکې خبره وکړه چې ان شاء الله تعالی د 1 جولای نه تاسو ته فندونه راشي تاسو ته اختیارات وضاحت مخه تراشي تاسو پاور بم مخه تراشي او تاسو به ان شاء الله تعالی ګاډه به یو پټلې ته ورخي چې تاسو روان شئ. امید ساتو ان شاء الله چې جون کې صوبایي حکومت کوم بجټ جوړ کی هغه به بلدیاتو له فند کې ان شاء الله تعالی موږ ته خپل فند ملاويږي او په هغه باندې ان شاء الله تعالی د دې علاقې خدمت کوو د دې رضاو د آبادی کوشش وکړو. ډیره زیاته مننه کوو څنګه چې تاسو خبره وکړه. مونږه کو ګورو نو د تحصیل په سطح باندې دلته چې څومره هم کمرشل بلډینګونه جوړیږي یا پلازي جوړیږي یا اسپیټالونه جوړیږي یا نور مختلف د دې سره چې کله د دې نقشه پاس کیږي هغه د اسسټنټ کمشنر او دغه ذمہ دار ډپارټمنټس نه پاس کیږي د دې سره کوم دلته کې وګورو نو په هغه نقشه کې د دې پارکینګونه یا د طرف ته د چې کم راتلون کې خلک وي وزټر وي دا غي د پاره د پارکینګ او د غي د سہولتونو ځایونه په کاغذ کې پاس شوي خو که په ګراوند باندې مونږ وګورو نو داسې یو پلازا یو دغه نشته چې الته کې دغه سہولت خلکو ته حاصلي. تاسو د دغه خلکو په باره کې څه اکشن اغسته دی یا په راتلونکي کې څه داسې پلان لرئ؟ چې کله دا شرط راغلی دی چې تاسو څوک کمرشل ځایونه جوړوي نو هغه به نقشې پاس کوي. زمونږ چې کوم په شوی اډه کې زمونږ په دې ایریا کې په تحصیل کې چې کوم روډونو سره کوم ځایونه جوړیږي نو باقاعده هغه مونږه دغه نقشې منظوري مونږ ورکو. زموږ انجینیرینګ برانچ دلته زموږ ټیکس برانچ دلته باقاعده ټیمونه هغه سین کیږي ټول پروسس دغه مونږه نقشه پاس کوو دغه نقشې مطابق هغه چې کوم شرایط قواعد دي دغه مطابق زاړه بلډینګونه داسې جوړ دي چې زاړه مارکیټونه داسې جوړ دي چې هلته کې هغه مشکلات شته. او تاسو نن موږ په شوی اډه کې چې کوم نوې پلازي جوړې شوې دي هغه ته باقاعده د پارکینګ ځایونه پرې خودلی شي او موږ په زخ وس راغلی ما ان شاء الله تعالی چې موږ چاله نقشه ورکو هغه د نقشې نه هټ کار کوي پارکینګ نه پری دی یا زموږ کوم شرایطي قانوني نو موږ بس څوک هغه ته پری نه دو نقشې نه علاوه چې هغه نقشه نظر انداز کوي او هغه نقشه زموږ پاس کړي قانوني او بیا د نقشې نه علاوه کوم کار کوي هغه ته موږ څوک نه پری دی ان شاء الله. صحیح. یو پوښتنه درنه داسې لرمه چې غلام حقانی صاحب سیاست تصول راغی بل پیل ټول نه تلو چونکه دا ملک یو جمهوریت ملک دی او پښتونخوا بیا خصوصا د خدای خدمتګارو د باچا خان بابا پیروکارو زموږ مشران نیکونه را روانو پلار ترونه را روانو رونه را روانو نو موږ هغه یو تسلسل د خدای خدمتګار تحریک په دغه سوچ باندې را روانو د باچا خان بابا ولی خان بابا پیروکار د اسفندیار خان د لار تلون کې چې باچا خان زموږ د پارټي منشور ټول لوی 1 نمبر خبره دا و چې یاره موږ د الله د مخلوق خدمت ته الله د رضا لپاره کوو. موږ انسانان یو او موږ د الله د مخلوق خدمت ته الله دغه مقصد باندې موږ خدای خدمتګارای چې موږ ته سوشل ورکران وایو هغه دغه باندې موږ را روان یو. نو یو سیاسي کور سره چې زما تعلق او پیلډ دغه سیاسي او زمینداری زمونږ کور زمیندار کور دی
باقي زما رونه زما رویرونه زما د تر زامن هغه سبقونه ویلي نو کرایم کوي او ما پکې چې کوم نه نوکری نه کوله او دا غي وجه دا و چې کله مونږ لسم تر ورسېدو نو زما تر وفات شو بیا زما والد صاحب بیمار شو وفات شو نو هغه خلا چې ونه هغه وزم په خاندان کې زم په علاقه کې زم په کور کې نو چې زما به دغه لار اختیار کړ چې زه پکې سیاست ته ووتم کالج کې چې مې اډمیشن وکړ پی ایس اف او سن 90 کې نو پی ایس اف نام سٹارټ واغستو نو بس هغه روان یو فخر په مخصوصو چې د الله د مخلوق خدمت کو او کومه څنګه چې تاسو خبره کوی کومه ګورو نو په پاکستان د نن سیاست خو ډېر پیسې غواړي ډېر ګاډي غواړي ډېر اخراجات غواړي او ډېر وسایل غواړي تاسو د یو زمیندار کورنۍ سره تعلق ساتئ بیا په داسې یو کلی کې تاسو پاتې کیږئ چې هغه داسې سیټي نه دا کلی دی په هغې کې او بیا د دومره زورورو خلکو په منځ کې چې هغه په پیسو باندې هم په هغه په ګاډو باندې هم په اجرو په دیرو په دې باندې هم په داسې کې د یو زمیندار کورنۍ نه یو سړی راځي او هغه د تحصیل ناظم کیږي دا څنګه ممکن شو یا تاسو سره څه داسې طریقه وه چې دغه توړ تاسو پیدا کړ د ټول نه خو ستاسو سوال لومبی جواب چې موږ مسلمانان یو زمونږ ایمان او عقیده چې دا په لوی ذات دی او د لا اله الا الله محمد رسول الله مقصد هم دا چې د الله تعالی نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین زمونږ یې د دې مقصد هم دا دی نو وسایل یا غټ خلک یا د پیسو خوندان به سيتي مسلمان د ایمان پرانا کې دغه منګه نه مخصوصو صحیح لکه چې څه کې غلوی ذات کوي داغه د حکم نه بغیر اسم نه کیږي دا خو لاول وزه د خپل رب شکریا ادا کوم چې دا لارې غو ته کولاو کړی صحیح او داغه هغه رحم و کرم دا غي امداد چې لکه مونږه مخکې لاړو بیا ور سره د دې رزړو د پښتنو صحیح دا غي ډېر لوی احسان چې هغه په ما باندې دومره اعتماد وکړ د دې مخکې 2015 کې موږ دلته کې تحصیل ناظم پاتې ما صحیح هغه الیکشن هم ګټلو د دې مخکې 2001 کې چې الیکشن کې دوه نظام رور رحمان برلاله چې هغه وخت کې زموږ ثوابه تحصیلو ټوپم نو راځړم نو بس لاور ثوابه هغه دلته ناظمو صحیح نو د دې مخکې زما تر چیرمنی کړي دا عمده خلک موجود دي نیکونو پلاران موجودو زما تر دلته د دې زموږ کونسل شریکو نو زما تر چیرمنی کړي دا زما پلار کړي دا صحیح نو دا یو سلسله زمونږه را روانه ده او زمونږه په وسایلو باندې چې یا ډېر ګاډي غواړي یا ډېر پیسې غواړي دغه سوچ نه زمونږ د عوامي نشل پاټه دي نه زمونږ دا دي کو تو ګوره چې باچا خان تحریک چلاو یو ډېر طاقت خلاف چلاو هغه سره نه فوج او نو سره ټوپکو نو سره هغه وسایلو خو چې کوم کلک ایمان او عقیده باندې را پاسې د قوم د آزادۍ خبره وکړه د غلامینه د دې وطن د خوري آزادۍ خبره وکړه نو خلکو به دا پیغورونه ورکول چې د غر سر جنگي او د سر به مات شي او د دې په حکومتونو کې نور نه پریوزي هغه کلک ایمان کلک دی او پاک سوچ هغه کامیاب کو هغه مخ تراغه نن په دنیا بادشاہان تیر شوی دي جرنیلان تیر شوی دي خدایي خلکو هغه نمونه روک شو بادشاہ خان ننوم ژوند دی نومي تحریک هم ژوند دی او ان شاء الله تعالی چې ترسو پښتون یو بچي موجود دی بادشاہ خان سوچ او فکر چې دا ژوند دی ډیر زیاته مننه کوم ډیر خپل وضاحت تاسو دغه خبره وکړو او حقیقت کې هم دا سه دا د راتلونکي وخت لپاره تاسو صدا سه پلان لرئ چې هغه تاسو دا وخت تاسو د تحصیل او د ثوابای ذلې ټول پښتانه یا په وطن کې مشت ټول خلک تاسو غاګوري د هغې لپاره صدا سه فکر لرئ چې هغه سره شریک کړئ او تاسو په راتلونکي کې دا یو ځل کې خواهش ته چې زما په دې ټنور کې دغه کارونه وشي نو دا تحصیل ډېر د خپل او مزیدار تحصیل جوړ شي د ټول نه اول خو دلته کې چې تیر شوی سیشن کې زمانه سپاتې شوی دي نیمګړی ټول مخ کې ان شاء الله تعالی هغه بکو صحیح دویم دا چې دلته زما سوچ دار چې یو لایبرری جوړ کوم د تحصیل په سطح غټه سکولونه ایجوکیشن چې دا فعال کو د دې دوري کو او ما غینه ریپورتونه مغسي چې کم کمې به شه دي او دلته چې کم دین یو
پارک جوړ کو خپل پارک د رزړو په سطح باندې دلته شل یونو کونسل دي چې مونږه هر یونو کونسل کې نه چې د 2-3 یونو کونسل په سطح یو کې غونته کې ګراوند بندوبست نوجوانانو لوکو نو دغه ان شاء الله تعالی دغه لومبي زما سوچ چې دغه کو دلته دفتر زمون چې د په خوانه کمیټه ده چې دلته مونږ خپل دفتري جوړی کو دلته اجلاس لپاره خپل اسمبلی هال جوړ کو دلته زمونږ تحصیل 2010 کې شوه دی هغه کې چې کوم نو وسدالتونه پرون شیشن جج سے به راضي وته نو هغه کې د وکیلانو لپاره ان شاء الله کمرې برانډي جوړول هم واده وسره کړی دی ان شاء الله تعالی تیر شي ځل کې ما دلته ډي ار سي لډر خپل دفتر جوړ کړ ملک کالو خان زموږ د پښتنو یو بادر جرنل پاتې دی سردار پاتې دی دا مزار مونږ جوړ کړ دلته جنازګاګانې مونږ په یو سوال سونو کونسل کې جوړ کړې وي او ډیر زیات هند پمپونه او اوبو سیستم چې هغه مونږ ډیر زیات کړو د لارو کوسوم ډیر کړیو دلته چې کوم دینو زما دا کمیټي و دلته کې چرالم یو ډان پانک وړو کې غونته دلته مو ټریکټر درې سلور واغسته دی وبو ټینکر هم راوسته فایر بریګیډ هم راوسته سوزوکیان هم راوسته ریشکی هم راوسته دا دفتر چې نن تاسو ناسي نو دا دفتر هم دلته جوړ کړل نو ان شاء الله تعالی چې په ډیر کم وسایلو باندې ډیر لوی پیشرفت مونږ کړو دا غي وجه دا و چې یو خما دلته کمیشنو ته څوک نو پریخي دلته کرپشن ته څوک نو پریخي نه مې په خپل کرپشن کاو €1 الله سره وعده کړو نه مې کمیشن غوښتل نه مې څوک پریخودل نو په ډیرو لګو پیسو باندې ډیر زیات کار شو کو دلته تاسو قتل نو دلته زموږ یو سېنیټر سه موجود یو ایم ان ای سه موجود یو منسٹر سه موجود یو ایم پی ای سه موجود خدایي د هغه وخت د 15 کالو هغه پندونه او دما د 3 کالو پندونه محدود هغه 3 کالو کارونه خلکو ته مخه ته تروسه پورې پراتی ښکاری خدایي هغه بنخ ښکاری نو داغه کې اخلاص موجود ان شاء الله تعالی چې زما بدا کوششي چې دلته امن او امان راشي بار بار موږ دلته پولیس ډپارټمنټ سره میټینګونه کوو دلته د آیس خلاف بالکل جهاد وکړو پرونو ما وکیلان صاحبان په تقریر کې شیشن جج صاحب ناستو ویلو دا یو لعنت ته ځکه چې په یو میاش کې دنه سلور اتیا کسان دلته قتل شو دا ویني د ټول کوم دلته هر څه جوړ کو چې امن دا غټه مسله ده امن نه او سکون نه نو کله لار کوسیم د سرو زرو جوړی کو او دا سکولونه موږ ډېر خولي جوړ کو خو دلته د چا عزت محفوظ نه چا د چا سر محفوظ نه د چا کور اتور سری محفوظ نه نو د ټول لومبه زمون فرض دادی به ست انسان به ست مسلمان به ست چیرمن د رزړ چې موږ بدلته ان شاء الله تعالی د لومبه ټول امن راولو موږ ته یو جرګه کړې ده خپل منتخب چیرمنانو صاحبانو اوس موږ دلته جرګه جوړو ټول یو کونسل نو بګم سره درانه خواږه مشرانی او موږ با هغه خلکو ته ورته چې کوم خاندانونو کې د آیسو خرڅته یا سکلی او پولیس ډپارټمنټ سره انتظامی سره په دې باندې کینو او د دې لپاره مستقل حل روباسو چې د دې لعنت نه زموږ د پښتانه چې دا یو عالمي سازش دی چې پښتون کله د دهشتګرد په نوم کله د خودکش په نوم کله چې کوم دی نو د آیسو په نوم دا پښتون چې دی نه تباکی د دې مخنیوي به ان شاء الله تعالی کو ډیره زیاته مننه کو تاسو د خبرونه مونږه دغه هیله بساتو کتونکو چې د تحصیل ناظم صاحب چې کوم د غي فکر د غي سوچ د غي د خبرونه به تاسو ته اندازه شوي وي چې غي د خپل پښتنو د پاره د خپل تحصیل لپاره بلا امتیاز کم خواهشات لري کم امیدونه په کم هیله ساتي نو مونږه به دغه دعا کوو چې خدای پاک ته دی او د دی په سیر چې څومره خلک هم د انسانانو د خیر د پاره کار کوي د خپل وطن د خپل سیمې د پاره کار کوي دغه خلک ته ټول په خپل امیدونو کې په خپل خواهشاتو کې کامیاب شي مونږه په اخر کې تاسو د خپل زړه خبره کول غواړئ نو تاسو خپل پیغام ورکول شئ د ټول نه د زړه خبره خدای چې الله پاک دې زموږ په ملک کې امن راولي چې دا قوم محفوظ شي او د دې خپل علاقې والدینو ته بدایي او اپیل وکم چې په خپل بچو باندې نظر وساتي چې د دې دهشتګردۍ نه د دې آیسونه د دې نشونه د غلطو خلکو سره ناستو پاسونه کوم څه خپل بچي دا موږ محفوظ وساتو خپل تعلیمي ادارې چې کوم دا موږ محفوظ وساتو ډیره زیاته مننه کوم